د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ. شپه سهاره اذان ووایا، ماتې تور اشغال کړ غازي یاره اذان ووایا. تیره شوه د کفر شپه سهاره اذان ووایا، ماتې تور اشغال کړ غازي یاره اذان ووایا. عظیم فتحه ولسا مبارک موشه، زمون د سپین جماعت شهید مناره اذان ووایا. عظیم فتحه ولسا مبارک موشه، زمون د سپین جماعت شهید مناره اذان ووایا. زیری د حریت او خپلواکۍ پر شمله و ټومبه، ویښه زموږ د چم زخمي چناره اذان ووایا. زیری د حریت او خپلواکۍ پر شمله و ټومبه، ویښه زموږ د چم زخمي چناره اذان ووایا. تیره شوه د کفر شپه سهاره اذان ووایا، ماتې تور اشغال کړ غازي یاره اذان ووایا. هغه دی د ژوند او د خوښیو سپینې وختې. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو درنو ملګرو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. الحمدلله چې موږ تاسو الله تعالی په دې محفل کې د یو چا په محفل کې د یو داسې ځوانانو په محفل کې د کېناستو او یو ځای کېدو موقع راکړه چې هغه یقینا په دې دنیا باندې جنتیان دي. او این سعادت بزوری بازو نیست، این سعادت بزوری بازو نیست، تا نبخشد خدای بخشنده. د ټولو ملګرو مشرانو ملګرو میلمنو په اجازه دویم نشیز خو ملګرو د ما په ذمهواري اچولې ده. الله دې دې ته خیر کثیر ورکړي. او ملګری الحمدلله ټول هر یو داسې ملګری راغلی ده چې هغه له معنویت نه ډک ده. دا هر یو ملګری دا مونږ ته په ډیرو کسانو شمیر ده. چون مشاعره ده، جلسه نه ده، نو دا تعداد د مونږ د مشاعرې دپاره کافي ده. خو غواړم چې لږ ویښ شئ، ځکه مشاعره که هم ده نو هغه څوک چې شعر وایي یا خبره کوي کم از کم د هغه احساس هم ژوندی کول پکار وي. نو د مکین او د مکان لپاره ما یو مختصر ابتداء یو څو ټکي لیکلي. ساقي څو ګوټه له ساغره په تلوار کومه، ساقي څو ګوټه له ساغره په تلوار کومه، د خم تر څنګه د یو څو شیبو خمار کومه. تږي رندان بې شمېره راغلل میخانه ډکه شوه، تږي رندان بې شمېره راغلل میخانه ډکه شوه، بیا به تر کومه دغه جام ته انتظار کومه. دغه منم ساقي سخي ساغر نه تشوي، دغه منم ساقي سخي ساغر نه تشوي، خو ما اوږده روژه نیولې زر افطار کومه. وسیق صاحب له ډېره وخته درشل څارم دیدن په هیله، له ډېره وخته درشل څارم د دیدن په هیله، نن یې واده ده ځکه دومره ډېر اصرار کومه.
لا مو د ژوند کېږدۍ عمران دی غوټه کړی نه دي لا مو د ژوند د کېږدۍ عمران دی غوټه کړی نه دي د ارمانو قاصده دومره ډېر تلوار مه کوه د پروګرام د دویم نشید په پیل کې د دې دپاره چې د ملګرو ذهني نشاط هم راشي بیا یو ګران میلمه ګران شاعر خوږ ژبې شاعر طالب جان مروت صاحب ته بنله ورکوم چې سټیج ته تشریف راوړي د ملګرو د نشاط ذهني دپاره یو خوندور شعر ملګرو ته واوروي مفتون صاحب وایي زه د تیلي غوندې ورسپڼ کای شولم زه د تیلي غوندې ورسپڼ کای شولم د تکبر ځنګل مې وسوځاوه زه د تیلي غوندې ورسپڼ کای شولم د تکبر ځنګل مې وسوځاوه دوی ته مې بیا هم خپل تاریخ ور یاد کړ که پکې خپل اتل مې وسوځاوه هغه مخکې والو وایي دا یو شعر مې مخکې ویلی و هغه چې تیلی راغلی و وایي زه د تیلي غوندې صفت لرمه چې سر مې ومږي نو ور واخلم زه د تیلي غوندې صفت لرمه چې سر مې ومږي نو ور واخلم په هغه اور کې خپل دشمن تر اړه کړم ورنه د دې مشلو ور واخلم او زه مرکب یم د ایمان و یقین د عقیدې کوکر کې بند شوی یم وروسته بوکچیس له اول کوکر وایم زه مرکب یم د ایمان و یقین د عقیدې کوکر کې بند شوی یم د ظلم ځمکې کې مې څوک چې ښخ کړي نو پکې وچاودشم زور واخلم و زه د شهید د وینو سره غوندې یم د ازادۍ وطن ته رنګ ورکړم ورستو اتل د زمانې وګرځم اول په ځان د خلکو تور واخلم یو شعر د نوای غوندې ده کیدای شي الفاظ دوره خوندور نه وي خو سوال جواب غوندې ده مفتون صاحب اجازت ته وایي تا ویل چې سیال مې نه یې تا ویل چې سیال مې نه یې ما ویل چې سیال دی یمه تا ویل چوپ به دې پناه کړم ما ویل وچ زوال دی یمه تا ویل چې سیال مې نه یې ما ویل چې سیال دی یمه تا ویل چوپ به دې پناه کړم ما ویل وچ زوال دی یمه تا ویل هی دغه ته ګوره دا به ما سره څه وکړي تا ویل هی دغه ته ګوره دا به ما سره څه وکړي ما ویل زر کوه رادرومه زه لګیا په جال دی یمه او تا ویل ما سره قوت دی په هوا از مکه دواړو تا ویل ما سره قوت دی په هوا او ځمکه دواړو ما ویل ښکار غوندې به ګیر شي زه لګیا په جال دی یمه بخښنه غواړم مخکې شعر چې لږ کې خطا سو تا ویل هی دغه ته ګوره دا به ما سره څه وکړي ما ویل زر کوه رادرومه ښه خبر په حال دی یمه تا ویل ما سره قوت دی په هوا او ځمکه دواړو ما ویل ښکار غوندې به ګیر شي زه لګیا په جال دی یمه تا ویل و طالبه خواره اخر تا سره څه شته دي ما ویل ډېر در سره راوړه زه غانم د مال دی یمه تا ویل و طالبه خواره اخر تا سره څه شته دي ما ویل ډېر در سره راوړه زه غانم د مال دی یمه او تا ویل زه د بوش بچا یم ما ویل زه ملا عمر یم تا ویل زه د بوش بچا یم ما ویل زه ملا عمر یم تا ویل زه د بوش بچا یم ما ویل زه ملا عمر یم تا ویل بس که ما ویل نه زه جواب د سوال دی یمه تا ویل زه د بوش بچا یم ما ویل زه ملا عمر یم تا ویل بس که ما ویل نه زه جواب د سوال دی یمه تا ویل ګوره طالب جانه ما په ټولې نړۍ راج ده
تا ویل ګوره طالب جانا ما په ټولې نړۍ راج دا ما ویل زه درنه باغي یم او د راج وبال دی یم نړۍ مننه الله دې طالب جان صاحب په عمر او په د شعري قوت کې لا هم زیادت راولي یقینا دا ده چې لکه مخکې اکثرو ملګرو د شعر په ژبه باندې څه داسې اظهار وکړه چې هغه د ټولو ملګرو بل د هر چا د هر مسلمان د زړه ارمان او چیغه ده د دې ملګرو د هغه دپاره وایي یو عادت لرم مجبور یم خو شیخان پرې خفه کېږي یو عادت لرم مجبور یم خو شیخان پرې خفه کېږي او پرېښودل یم شونې نه دي بیا ساقیان پرې خفه کېږي ګوره خم له میو ډک ده پیمانه پاس پرې څرخېږي که دې جام ته د څښو لاس کړم ملایان پرې خفه کېږي او ارزوګانې مې د ژوند وګوره څومره پښتنې دي ارزوګانې مې د ژوند وګوره څومره پښتنې دي مخې کلک په سالو پټ دا طالبان پرې خفه کېږي دود دستور خو هم څه شی د بیا ځانګړی پښتنو کې دود دستور خو هم څه شی د بیا ځانګړی پښتنو کې کلاس ټیک نه کړم محفل کې نو یاران پرې خفه کېږي بیا ادبي ما وروسته آخري فکرې ته بیا ګورئ اوس مه څه مه وایې وایي که د زلفو تار رانیسم د تسپو کانې پې کاندم هلته ناست په لوی جومات کې زاهدان پرې خفه کېږي او پیر خو خود د قدر وړ ده د بابا مزار هم داسې که ورنشم زیارت ته ملنګان پرې خفه کېږي او که ستاینه د سرو شونډو سپین رخسار او سترګو کړمه مین غواړي رانه دغه خو صوفیان پرې خفه کېږي زه یو سر یم څوک خوشحال کړم حمدي ته یې راته ښایه زه یو سر یم څوک خوشحال کړم حمدي ته یې راته ښایه د هر چا له خوښون تېر یم چې جانان پرې خفه کېږي د پروګرام په روانو شیبو کې د حقاني علمي جهادي سالار خیر الخلف او د ادب د بڼ نوی مالیار ګران قدرمن انس حقاني صاحب ته بلنه ورکوم چې د پروګرام برخوالو سره خپله د زړه خواله شریکه کړي قدرمن انس حقاني صاحب خو د تعارف محتاج نه ده ټول ملګري پیژني خو د ادب بڼ ته له موږ سره داسې راغی چې یعنې د موږ په قطار کې شو اوس نو خپله به دی خپل د زړه خواله تاسو سره شریکه کړي زه خو لږ مریض هم یم خو بیا مو ځان وساتو چې چای مې ډېر درته وشکړم وایي د مرۍ مې لږ تېر شي بسم الله الرحمن الرحیم ټولو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته الله مو خیر عافیت سره ولره اول به دغه یو درې بیته درته ووایم وسیکسې جام د ذلت نوش کړي یوه ساه د ژوند اوږده غواړي جام د ذلت نوش کړي یوه ساه د ژوند اوږده غواړي څومره ساده خلک دي په زهرو کې خواږه غواړي نه یې خواخوږي په غم کړي نه یې په خوښۍ پوښتې طالب جان صاحب وایي چې نه یې خواخوږي په غم کړي نه یې په خوښۍ پوښتې داسې مشر څنګه له رعیت د وفا زړه غواړي ځینې د خپل عیب د لیدو زغم سینه کې نه لري ځینې د خپل عیب د لیدو زغم سینه کې نه لري ځینې مېړني ځان ته له خدایه آینه غواړي مخکې له دې چې یو څو ډولونه ووایو غوښتل مې یو څه په دې ادبي بنډار کې څه خبرو ملګرو حاضرینو خصوصا د ادب د بڼ ګلانو ته وکړو که څه هم دا د موږ دپاره بې ادبي ده ځکه چې موږ په دوی پسې اقتدا کړی د دوی د شعر نه موږ الهام اخیستی د دوی شعرونو په دې انقلاب کې موږ هڅولي یو داسې ورځې وې موږ په یاد دی چې درویش صاحب په دې انقلاب کې لومړنۍ پیته راووتله او بدرالدین مولوي صاحب یو نظم پکې لیکلی و چې په خلکو کې بیرته جذبات را ژوندي کړل بیرته یې دغه نوي جهاد ته وهڅول موږ هم په هغه وختونه ډېر کشران هم بیا هم یاد دي بدرالدین مولوي صاحب ویلي و چې دا منمه چې غربیان د په لکو به وي
خو زما د انتقام کیسې په ورو به وي. اوس هغه وخت الحمدلله خدای تعالی ثابت کړو. مخکې له دې ملګرو خو ډېره خبره وکړې په دې مورد، د شاعرانو د ملګرو د مبارزې ستاینه یې وکړه. دا یو ښکاره حقیقت دی، په دې کې څه مبالغه نشته. لکه څنګه چې په نظامي میدان کې، همداسې په سیاسي میدان کې، په نورو بخشونو کې مجاهدین الحمدلله په دې 19 کلن انقلاب کې پرمختګونه وکړل. همداسې په دې کې د مطبوعاتو، د ادبي خلکو، د ادیبانو، قلموالو، شاعرانو رول هم بیخي ښکاره دی، بیخي زیاته تر دې چې دښمنان هم په دې باندې اعتراف کوي او بلکې کتابونه یې هم لیکلي دي. تاسو په دې خبرې. خو یوه مهمه نکته ده، ټول ملګري باید دې ته متوجه وي. دا هغه په دې خاطر چې ځکه موږ خپله تجربه هم وشوه په دې کم عمرۍ کې، هغه دغه ده چې دنیا دارالاسباب د الله تعالی د یو چا په لاس یو کار کول سرته رسول غواړي. یعنې خدای تعالی په دې قادر دی چې هر څه په خپله وکړي، خو دنیا یې دارالاسباب ګرځولې. که په نظامي میدان کې ده، که په سیاسي میدان کې ده، که داسې فرهنګي ډګر کې ده، که په هر بخش کې وي، دا د موږ تاسو کمال نه دی. الله تعالی دا قوت چې موږ تاسو ته راکړی، په دې باید هېڅوک غرور ونه کړي، بلکې دا د خدای تعالی یو انعام دی چې موږ تاسو یې کړی دی. ځکه موږ تاسې هېڅ هم نه و الله تعالی پیدا کړم، دا قوت یې راکړ. که چېرته چا په دا خپل کړنو باندې غرور وکړو، الله تعالی بیا هغه نعمت په ژوند ترې اخیستی، ترې اخلي، نورو ته یې ورکوي. دوی په ژوند کې ذلیل شوي، دا په تاریخ کې ډېر شته. نو په دې خاطر باندې ملګري هم چې دا څوک دلته موجود دي یا په نورو بخشونو د جهاد کې، د ولس د هر بخشونو څخه، د ولس په هر ځای کې چې موجود وي، په دې انقلاب کې، په دې مبارزه کې، سپېڅلې مبارزه کې دوی ګډون کړی. دوی باید په خپلو کړنو باندې، په خپله جهادي مبارزه، هغه که د قلم وي، که د ژبې وي، که د ټوپک وي، که د تورې وي، هر څه وي، په دې باندې غرور ونه کړي، بلکې خدای تعالی ته شکر ادا کړي چې په دې فتنو په زمانه کې د موږ لاسونه د امپراتورانو د ککریو ماتولو ته سبب وګرځوه. په دې باندې باید غرور ونه کړو. خو بله مهمه نکته دا ده چې خدای تعالی اوس غټ تحولات راوستلي، او اوس د دې وخت دی چې د شفقت نه کار واخلو، تنګ نظرۍ نه ځانونه وساتو، سینې پراخې کړو. ځکه خدای تعالی په دې باندې خوشحاله کېږي. که دین چوکاټ ته موږ تاسو هر عمل واچو، هېڅ مشکل په دې کې نشته. هغه خلک که په مخالف صف کې هم ولاړ دي، خدای تعالی په دې قادر دی چې هغه کیدای شي موږ تاسو سبا سره ورونه شو. هېڅکله چاته پیغوریزه خبره یا داسې خبره چا په تېره عمر کې کړې وي، دې نه باید ډډه وشي. دا ما په زړه کې ډېر وخت نه دا خبره راګرځېدلې چې د ملګرو سره یې شریکې کړو. او که څوک دلته موجود دي، موږ دلته تصادفي را برابر شو، او ډېر خوشحاله یې الحمدلله چې دا خلک چې موږ ورسره محبت دی، مینه هم ده، چې دوی سره مخامخ شو، ومو لیدل. شعر شاعري خو موږ حمدي صاحب خو ووایي چې نوی راګډ شوی. موږ داسې ما ته ګوډ شاعري، طبیعي شاعري ده، رښتیا هم داسې هغه نشته پکې، هغه اصول هم نه دي مراعات کړي چې وایو پرې ډارېږم چې کېدای شي کوم ځای پکې غلط وي. بیا هم د تاسو وخت ډېر نه نیسم، یو غزل به ووایم، دا وروستی غزل لیکلی. مونږ پوهېږو او په عقل مو خواري کړې ده. مفتون صاحب، مونږ پوهېږو او په عقل مو خواري کړې ده، موږ د مرګ ژوند په کشمکش کې زندګي کړې ده، او له جګړې پرته مو په ډېرو زړونو راج کړی دی. له جګړې پرته مو په ډېرو زړونو راج کړی دی، موږ ملنګانو تل بې تاجه پاچاهي کړې ده. له جګړې پرته مو په ډېرو زړونو راج کړی دی، موږ ملنګانو تل بې تاجه پاچاهي کړې ده، او په توجه مو کلک فولاد د زمانې اوبه کړل، په توجه مو کلک فولاد د زمانې اوبه کړل، موږ د کاملو اولیاو مریدي کړې ده. موږ د جګړو او د جرګو میراثي پوهه لرو، موږ د جګړو او د جرګو میراثي پوهه لرو، په هر ډګر مو د هر چا سره سیالي کړې ده، او د هر ازمون زنځیر مو مات دی د ایمان په توره، د هر ازمون زنځیر مو مات دی د ایمان په توره، نیکبخت تقدیر مو له تدبیر سره یاري کړې ده. وسیق صاحب وایي چې موږ هم د زهرو غړپ ورکړی په عسلو کې دی، موږ هم د زهرو غړپ ورکړی په عسلو کې دی، هر چا چې موږ ته اراده د چالاکي کړې ده. موږ هم د زهرو غړپ ورکړی په عسلو کې دی، هر چا چې موږ ته اراده د چالاکي کړې ده، او د زړه سکون د ژوندانه خوښي بایللې هغو. هرخوا صاحب وایي د زړه سکون د ژوندانه خوښي بایللې هغو، انسه چا چې له خپل دین بې پروایي کړې ده.
نو که وخت یو غزل بل درته وایم دا خو قسم په زندان کې لیکل شوی دی نیت چې خراب وي هیڅ تاثیر نه لري انسان ته اشاره ده فارسه کې وایي نیت چې خراب وي هیڅ تاثیر نه لري ها ناکامیږي چې تدبیر نه لري او د ازادۍ قدر به څنګه وکړي د ازادۍ قدر به څنګه وکړي څوک چې شهید زخمی اسیر نه لري او هر څوک به سپک نظر کړي هغه قوم ته هر څوک به سپک نظر کړي هغه قوم ته چې د جهاد تور او تیر نه لري آخر به خپل په خپلو تورو وهي آخر به خپل په خپلو تورو وهي چې کوم رعیت په سر امیر نه لري ضرور بلویږي ګمراهۍ په دام کې ضرور بلویږي ګمراهۍ په دام کې چې مذهب نه لري مسیر نه لري حاله فتنو نه بچ کېدلی نشي حاله فتنو نه بچ کېدلی نشي چې څوک مرشد نه لري پیر نه لري حاله فتنو نه بچ کېدلی نشي چې څوک مرشد نه لري پیر نه لري طالب جان صاحب وایي چې د پردیو غوندې ځان جوړوي چې د پردیو غوندې ځان جوړوي دا بې احساسه خو ضمیر نه لري دغه مهم بیت دی درویش صاحب وایي چې وایي زه نه وم نو هېڅ نه کېږي څوک چې په ځان تمامه کړي که نه وایي چې وایي زه نه وم نو هېڅ نه کېږي دا چټي خوب دی هېڅ تعبیر نه لري انسه خلکو کې تقوا لټوه انسه خلکو کې تقوا لټوه داسې ښکلا ده چې نظیر نه لري نو توجه څخه ومننه الله تعالی دې وکړي چې تاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلي وي الله تعالی ته تاسو ټول ته ښه ژوند کامیابي سوکالي او د دارین سعادت غواړم موږ ته هم دعا وکوئ ټولو مشرانو ته ملګرو ته دعا وکوئ او ځکه دا ولس ډېر دردېدلی دی ډېر غمونه تکلیفونه یې ګاللي دي اوس د دې وخت راسېدلی چې دې دردمن ولس ته د ازادۍ او د خوشحالۍ ورځې راورسېږي او دې زخمونه په دې ټکور شي موږ هم د دې ولس برخه یو دا وطن فقط نه د موږ دی نه د بل چا دی بلکې د ټولو ګډ کور دی د دې وطن که موږ تاسو حق کېږي د دې وطن مهم شی هغه چې دی هغه اسلامي نظام دی هغې دپاره به هلې ځلې کوو په دنیا کې خلک د ازادۍ جګړې کوي خو دلته موږ فقط د ازادۍ جنګ هم نه دی بلکې جهادي فریضه ده عبادت دی نو دغه موږ تاسو ټولو یو بل باندې حق کېږي الله تعالی دې موږ تاسو ته د نیک اعمالو توفیق راکړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مونږ ملنګانو تل بې تاجه بادشاهي کړې ده دا حقیقت ده چې نه هغه قوت نه هغه وسایل نه هغه سحر او منتر چې زړونه سخر کوي بیا هم په زړونو بادشاهي کول په خلکو بادشاهي کول دا یو داسې صفت ده چې الله تعالی انسان ته ورکي نو دا لدونی صفت ده الله تعالی دې د ګران انس حقانی صاحب او د دې د کورنۍ په ټولو ژوندیو کې باندې هغه برکات نازل کړي چې د دې د والد محترم او یا نور مجاهدینو الله تعالی دې هغه صفات ټول راولي او هغه دې الله تعالی دې ته ورکړي او ان شاء الله تر اوسه پورې خو چې موږ څومره امید ده څومره مهیلې وي هغه ژوندۍ پاتې دي الحمدلله الله دې نورم داسې موږ دا هیلې ژوندۍ پاتې کړي د پروګرام په دې برخه کې د ګران مولوي عبدالحکیم سجاد صاحب نوم پیش کوم چې هغه سټیج ته تشریف راوړي او سامعینو ته ښکلی ترنم جذباتي ترنم وړاندې کړي تر څو د دې ملګرو احساسات بیا راژوندي شي دا محفل د مونږ تاسو دغه جلسه نه ده بلکې مشاعره ده په دې کې څومره چې ژوندي شئ دا ملګري څوک راځي سټیج ته هغه هم د سره ژوندی کېږي کوشش وکړئ چې داسې ویښ او حشاش پشاش پاتې شئ دومره وخت نه لرم د ځان په اړه هېڅ نه وایم دومره وخت نه لرم د ځان په اړه هېڅ نه وایم عشقه د دار او د زندان په اړه هېڅ نه وایم
څو لیونیان په دې پرانستي کتاب ښه پوهیږي څو لیونیان په دې پرانستي کتاب ښه پوهیږي چاته د دې څیرې ګریوان په اړه هېڅ نه وایم په ګل بې حده خفه کېږم ګل مه رېژوئ په ګل بې حده خفه کېږم ګل مه رېژوئ د نازولي طالب جان په اړه هېڅ نه وایم بس چې رایاد شي نو په زړه دواړه لاسونه کېږدم بس چې رایاد شي نو په زړه دواړه لاسونه کېږدم نور دې د ګران افغانستان په اړه هېڅ نه وایم چې دا ناړامه نړۍ وتړم په سپینه پګړۍ چې دا ناړامه نړۍ وتړم په سپینه پګړۍ مفتونه نور د خپل ارمان په اړه هېڅ نه وایم مفتونه نور د خپل ارمان په اړه هېڅ نه وایم لا مړنیو لا ژوندي سرونه شته دي ننګیالي او توریالي سرونه شته دي که مو مشر له دنیا نه رحلت وکړه انتقام ته هیبتي سرونه شته دي غلمګیا سنګرونه مو لا ډک دي فکر ونه کړي غازي سرونه شته دي دا وطن د قربانیو جزیره ده هم منصور هم عمري سرونه شته دي مونږه هېڅکله په مرګونو نه خلاصېږو یو کولاش شي زر زمري سرونه شته دي انتقام به یو فصل درځنې اخلو ستا و مرګ ته حقاني سرونه شته دي مونږ سرونه د الله په لار کښې قربانۍ ته قرباني سرونه شته دي د تپانځو هات اختر په غوږو واوره تا به وژنو لا نامې سرونه شته دي قدرمن عزیزي صاحب دراني صاحب
جهاد مسپین مسیر دی اوچت موتان تکبیر دی سپیڅلی مو امیر دی الشیخ هبت الله سپیڅلی مو امیر دی الشیخ هبت الله الحمدلله 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 جهاد مسپین مسیر دی اوچت موتان تکبیر دی سپیڅلی مو امیر دی الشیخ هبت الله سپیڅلی مو امیر دی الشیخ هبت الله الحمدلله 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 لخکرې د توحید یو د شرک په ضد مو یوندی د حق په کلمه مو ترمنځه پیوستون دی د حق په کلمه مو ترمنځه پیوستون دی د حق په کلمه مو ترمنځه پیوستون دی د لریو که د بریو د یو رهبر عسکر یو ټول کفر ته خطر یو هر ګوټ کې د دنیا ټول کفر ته خطر یو هر ګوټ کې د دنیا الحمدلله 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 جهاد مسپین مسیر دی اوچت موتان تکبیر دی سپیڅلی مو امیر دی الشیخ هبت الله سپیڅلی مو امیر دی الشیخ هبت الله الحمدلله 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 فرمان د پاک رسول دی مون ایخي ورته غاړه د حکم په تعمیل یوړو برخه لستر ویاړه د حکم په تعمیل یوړو برخه لستر ویاړه د حکم په تعمیل یوړو برخه لستر ویاړه زمون چې مسئولیت دی بس کړی مو بیعت دی د دین خدمت مو پت دی اعلان مو برملان د دین خدمت مو پت دی اعلان مو برملان الحمدلله 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 جهاد مسپین مسیر دی اوچت موتان تکبیر دی سپیڅلی مو امیر دی الشیخ هبت الله سپیڅلی مو امیر دی الشیخ هبت الله الحمدلله 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 ظلم زور فساد تا د نوح غوندې سیلاب یو د هر طاغوت په وړاندې خلیل غوندې ځواب یو د هر طاغوت په وړاندې خلیل غوندې ځواب یو د هر طاغوت په وړاندې خلیل غوندې ځواب یو سنبال په سپین ایمان یو د حق لارې سپاهیان یو په دین باندې قربان یو ژوندون لله فی الله په دین باندې قربان یو ژوندون لله فی الله الحمدلله 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 جهاد مسپین مسیر دی اوچت موتان تکبیر دی سپیڅلی مو امیر دی الشیخ هبت الله سپیڅلی مو امیر دی الشیخ هبت الله الحمدلله الحمدلله
الحمد لله الحمد لله سرګن مسپین دریز د سر لوړی مو نشان دی همدا مو فیصله دا چې حکم مو قرآن دی همدا مو فیصله دا چې حکم د قرآن دی همدا مو فیصله دا چې حکم د قرآن دی نه وږي د منصب یو نه بل د کوم مطلب یو یوازې په طلب یو د پاک رب د رضا یوازې په طلب یو د پاک رب د رضا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله جهاد مسپین مسیر دی او چت موتان تکبیر دی سپین سلیمو امیر دی اشیخ هبت الله سپین سلیمو امیر دی اشیخ هبت الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله کامران دی محمودی وی دښمن دی نامراد وی سپېڅلی امارت دی سرشاد او زنده باد وی سپېڅلی امارت دی سرشاد او زنده باد وی سپېڅلی امارت دی سرشاد او زنده باد وی وحید کفر سیوری وحید کفر سیوری زلیگی لکستوری لحظ کفر لقال اوری تل نصر من الله لحظ کفر اوری تل نصر من الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وحید کفر سیوری زلیگی لکستوری لحظ کفر اوری تل نصر من الله الحمدلله ټول وایي ملګرو وحید کفر سیوری زلیگی لکستوری لحظ کفر اوری تل نصر من الله لحظ کفر اوری تل نصر من الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله جهاد مسپین مسیر دی او چت موتان تکبیر دی سپېڅلی مو امیر دی اشیخ هبت الله سپېڅلی مو امیر دی اشیخ هبت الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله جهاد مسپین مسیر دی او چت موتان تکبیر دی سپېڅلی مو امیر دی اشیخ هبت الله سپېڅلی مو امیر دی اشیخ هبت الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر يتمثل بشعر طرفا ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم يتزود. وقال عمر بن أبي ربيعة إن من أكبر الكبائر عندي قتل بيزاء حرة عيتبول كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الزيول. پر پالنگ میں دکیکر اغزی پراته دی پر پالنگ میں دکیکر اغزی پراته دی
چې د یار غم را په زړه شي پرې ویده شم. ما رحمان به یار ته ښې خبرې وکړی، ما رحمان به یار ته ښې خبرې وکړی، د بلتون له ویرې غږ کولی نشم. دا یو دوه شعره دي، دا به هم کې ورځای کو. مخکې مې لیکل اوس مې پر یخې دي، مخکې مې لیکل اوس مې پر یخې دي، بیا مې هم جیبه کې یو دوه یخې دي. یو نیم به حکمت وي نور خو شونډې دي او زلفې دي، یو نیم به حکمت وي نور خو شونډې دي او زلفې دي. مینه د بلتون ده رقیبان دي او پی مخې دي. ناست دی بورگان د ګل په پاڼه، ناست دی بورگان د ګل په پاڼه، نا غلط شومه مخ مې د جانان دی پرې دا تورې تورې زخې دي. جزاک الله. الله مو په عمرونو کې، په اعمالو کې، په کورونو کې برکات نازل کا. دا ځواني دي، همدې ځوانیو باندې تاسو دا ځواني وي چې دا مرګري دي قربانیو ته تیار دي چې ځان پورې بمونه تړي او د الله د دین لپاره قرباني ورکوي. دا هم دغه شی اثر ده. حقیقت دا ده چې جذبه په انسان کې له هر څه پیدا کیږي، خو هغه جذبه چې دی الله د مینې نه پیدا شي، هغه جذبه بیا دې ته سره تیاروي چې هغه په اور باندې ګډېږي. الله تعالی دې تاسو عمرونو کې برکات واچي. یو مخکې د دې نه چې مفتون صاحب راغواړم، دغه خطرناک سړی را روان ده، هغه سره به هغه وکړمه چې برخې واړه ازلي دي. دا د سوال خبره نه ده عزیزي صاحب، برخې واړه ازلي دي، دا د سوال خبره نه ده. چاته لږ او چاته ډېرې د ملال خبره نه ده. دا تقسیم یو شان ته نه و، څوک زاهد څوک شرابي شو، او مینه برخه د زړګي شوه، د جمال خبره نه ده. د پروګرام په دې برخه کې ډېر ګران ملګري خوږ ژبې شاعر مفتون صاحب ته بلنه ورکوم چې سټیج ته تشریف راوړي او ملګرو سره خپل ترنم بلکې خپل شعر شریک کړي. مننه. څه وایي؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول مشرانو او ملګرو ته همزولو ته ښه راغلاست وایم. الله مو راوله. حمزه بابا وایي خدای دې مین ډېر کړي چې خیرې کوي، خدای دې مین ډېر کړي چې خیرې کوي او نور راته هېڅ چل د دعا نه راځي. خدای دې مین ډېر کړي چې خیرې کوي او نور راته هېڅ چل د دعا نه راځي. د فرهنګي کمیسیون د مشرانو څخه یوه نړۍ مننه چې دا غونډه یې جوړه کړه او آینده کې ورنه. او بیا هم یوه هیله لرو چې ډېر نوي خوندور لیکوالان او شاعران لرو، د هغوی د تفریق په خاطر که دوی یو څه توجه وکړي انشاءالله ګټه به ولري. او مننه. او ستاسو ټولې په اجازه څو څلوریزې به ووایم، خپل وار به تېر کړم. وایي دا چې مرۍ ته په جهان ناست دی، دا چې مرۍ ته په جهان ناست دی، دغه د خپل ځان په تاوان ناست دی. تا ته زما ژباړه غلطه کوي، ستا په غوږونو کې شیطان ناست دی. دا چې مرۍ ته په جهان ناست دی، دغه د خپل ځان په تاوان ناست دی. تا ته زما ژباړه غلطه کوي، ستا په غوږونو کې شیطان ناست دی. او تږی یم چینې ته رسېدلی یم، تږی یم چینې ته رسېدلی یم، تا پسې توبې ته رسېدلی یم. تږی یم چینې ته رسېدلی یم، تا پسې توبې ته رسېدلی یم. دې جهان په ما چې رولېدلی نه، هغې مرتبې ته رسېدلی یم. دې جهان چې ما باندې پیرزونه وه او هغې مرتبې ته رسېدلی یم. نور به پر نهره روژې نه نیسي، مور یې زه روژې ته رسېدلی یم. تږی یم چینې ته رسېدلی یم، تا پسې توبې ته رسېدلی یم. دې جهان چې ما باندې پیرزونه وه هغې مرتبې ته رسېدلی یم. نور به په نهره روژې نه نیسي، مور یې زه روژې ته رسېدلی یم. او دا څو بیتونه مې لیکلي دي، الله دې وکړي چې در باندې بوج نه شي.
دا ژوندون د یو سفر کیسه یوه ده، د ماښام او د سحر کیسه یوه ده، په ایمان کښې خبر کیسه یوه ده، د زړه ژبې او نظر کیسه یوه ده. دا ژوندون د یو سفر کیسه یوه ده، د ماښام او د سحر کیسه یوه ده، په ایمان کښې خبر کیسه یوه ده، د زړه ژبې او نظر کیسه یوه ده، د محراب او د منبر کیسه یوه ده، هم په سمه هم په غر کیسه یوه ده. دار زندان درد او پر هر کیسه یوه ده، خوب خندا خوف او خطر کیسه یوه ده. دا ژوندون د یو سفر کیسه یوه ده، د ماښام او د سحر کیسه یوه ده، په ایمان کښې خبر کیسه یوه ده، د زړه ژبې او نظر کیسه یوه ده، د محراب او د منبر کیسه یوه ده، هم په سمه هم په غر کیسه یوه ده. دار زندان درد او پر هر کیسه یوه ده، خوب خندا خوف او خطر کیسه یوه ده. په دې لاره کې اکثر کیسه یوه ده، د افراد او د رهبر کیسه یوه ده. په دې لاره کې اکثر کیسه یوه ده، د افراد او د رهبر کیسه یوه ده، د پټکي او د څادر کیسه یوه ده، د قلم او د خنجر کیسه یوه ده، د دفتر او د سنګر کیسه یوه ده، جنګ او سوله سره دواړه خور او ورور دي، د روژې او د اختر کیسه یوه ده. په دې لاره کې اکثر کیسه یوه ده، د افراد او د رهبر کیسه یوه ده، د پټکي او د څادر کیسه یوه ده، د قلم او د خنجر کیسه یوه ده، د دفتر او د سنګر کیسه یوه ده، جنګ او سوله سره دواړه خور او ورور دي، د روژې او د اختر کیسه یوه ده. د بدنیت او بد نظر په مقابل کې، د بدنیت او بد نظر په مقابل کې د حجرې او د ګودر کیسه یوه ده. د یرغل خلاف د وروڼو په شان یو دي، د پامیر او د سپین غر کیسه یوه ده. د بدنیت او بد نظر په مقابل کې د حجرې او د ګودر کیسه یوه ده. د یرغل خلاف د وروڼو په شان یو دي، د پامیر او د سپین غر کیسه یوه ده. نړیوال د ګوړې نه ماتوي زړه کې، د عمر او برادر کیسه یوه ده. د یرغل کیسه د یرغل خلاف د وروڼو غوندې یو دي، د پامیر او د سپین غر کیسه یوه ده. نړیوال د ګوړې نه ماتوي زړه کې، د عمر او برادر کیسه یوه ده. او دلته نورې نظرې نشته مفتونه، دلته نورې نظرې نشته مفتونه، امارت د سراسر کیسه یوه ده. السلام علیکم. نړیوال د ګوړې نه ماتوي زړه کې، د عمر او برادر کیسه یوه ده. او دلته نورې نظرې نشته مفتونه، امارت د سراسر کیسه یوه ده. السلام علیکم. ډېر اعلی، امارت د سراسر کیسه یوه ده. د مفتون صاحب نه نړۍ مننه چې ملګري هم راویښ کړل او هم یې د هغو ذهني نشاط وکړ. د پروګرام په دې برخه کې د ترنم دپاره د جناب جنتي ملنګ صاحب نوم پیش کوم چې هغه چې تشریف راوړي او سامعینو ته خپل ترنم واوروي. جناب جنتي ملنګ صاحب. دومره وخت نه لرم د ځان په اړه هېڅ نه وایم، وخت دیدار او د زندان په اړه هېڅ نه وایم، څو لیونیان په دې پرانیستي کتاب ښه پوهېږي، چاته د دې څېرې ګریوان په اړه هېڅ نه وایم، په ګل بې حده خفه کېږمه ګل ما رژوئ، د نازولي طالب جان په اړه هېڅ نه وایم، بس چې رایاد شي نو په زړه دواړه لاسونه کېږدم، نور د دې ګران افغانستان په اړه هېڅ نه وایم، چې دا ناړامه نړۍ وه تړم په سپینه پګړۍ، مفتونه نور د خپل ارمان په اړه هېڅ نه وایم، چې دا ناړامه نړۍ وه تړم په سپینه پګړۍ،
مفتون نور د خپل ارمان په اړه هیڅ نه وایم موسم راغلی د دعا د قبلېدو ملنګه تندی د کېږده په اوږدو اوږدو سجدو ملنګه دا شعر د ټولو ملګرو ته ډالۍ وي حالات او وخت د الله تعالی ته بعد تندی ولګو په ځمکه باندې سجدې وکړو د خوشحالۍ او د فتح او د نصرت خصوصا انس صاحب ته د ډالۍ وي موسم راغلی د دعا د قبلېدو ملنګه موسم راغلی د دعا د قبلېدو ملنګه تندی د کېږده په اوږدو اوږدو سجدو ملنګه تندی د کېږده په اوږدو اوږدو سجدو ملنګه قیام ته راشه ګریوان وشله و او چیغه وکړه قیام تراشه ګریوان وسله و او چیغه وکړه کړه د سپېرې جګړې دا دیو په پرځېدو ملنګه کړه د سپېرې جګړې دا دیو په پرځېدو ملنګه تندی د کېږده په اوږدو اوږدو سجدو ملنګه موسم راغلی د دعا د قبلېدو ملنګه موسم راغلی د دعا د قبلېدو ملنګه تندی د کېږده په اوږدو اوږدو سجدو ملنګه لډیر درد د لختي د اوښکو بهوا لډیر درد د لختي د اوښکو بهوا چې نور افغان وینا شي په ودرېدو ملنګه چې نور افغان وینا شي په ودرېدو ملنګه تندی د کېږده په اوږدو اوږدو سجدو ملنګه موسم راغلی د دعا د قبلېدو ملنګه موسم راغلی د دعا د قبلېدو ملنګه تندی د کېږده په اوږدو د سجدو ملنګه وینا چې نه تویږي زړونه به روان شي روان وینا چې نه تویږي زړونه به روان شي روان په موسېدو په خندېدو په ګډېدو ملنګه په موسېدو په خندېدو په ګډېدو ملنګه تندی د کېږده په اوږدو اوږدو سجدو ملنګه موسم راغلی د دعا د قبلېدو ملنګه موسم راغلی د دعا د قبلېدو ملنګه تندی د کېږده په اوږدو اوږدو سجدو ملنګه چې د نجات بیړۍ مو ډوبه په ګرداب کې نشي چې د نجات بیړۍ مو
باندې امنې کړه بیا پر پیدو ملنګا باد باندې امنې کړه بیا پر پیدو ملنګا تندې دې کېږد په اوږدو سجدو ملنګا موسم راغلی د دعا د قبلېدو ملنګا موسم راغلی د دعا د قبلېدو ملنګا تندې دې کېږد په اوږدو سجدو ملنګا تبجن غزل باد کاروان هم غزونی وکړي تبجن غزل باد کاروان هم غزونی وکړي چې زړګه کوي وطني شي پر غېدو ملنګا چې زړګه کوي وطني شي پر غېدو ملنګا تندې دې کېږد په اوږدو سجدو ملنګا موسم راغلی د دعا د قبلېدو ملنګا موسم راغلی د دعا د قبلېدو ملنګا تندې دې کېږد په اوږدو سجدو ملنګا تندې دې کېږد په اوږدو سجدو ملنګا جزاک الله الله تعالی دې دواړو ملګرو ته ملنګ په ملنګ د نو رښتیا ملنګ ده که نه ملنګي خو کوم دې ته وایي که نه تندی دې کېږده په اوږدو اوږدو سجدو ملنګه خوندور ده ډېر زیات د پروګرام په دې برخه کې طالب علم نصرت صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي خپل شعر سامعین ته واورئ یو زوړ شعر دی وای د غازي جانان قصه لیکي او خاندي ملالۍ نوې ټپه لیکي او خاندي د غازي جانان قصه لیکي او خاندي ملالۍ نوې ټپه لیکي او خاندي اوږو باندې کرام الکاتبینې اوږو باندې کرام الکاتبینې د طالب تکبیر ناره لیکي او خاندي او د یتیم مور د ګلدوز څادر په څنډه پښتون صاحب د یتیم مور د ګلدوز څادر په څنډه د شهید جانان نامه لیکي او خاندي او د شهید وینې غوټۍ غوټۍ نصرته چې ښکاره شي کلمه لیکي او خاندي په څو نوي بیتونه مې لیکلي وایي مونږ کړل په اوښکو او په وینو اوبه مونږ کړل په اوښکو او په وینو اوبه غرونه باران ته ضرورت نه لري مونږ کړل په اوښکو او په وینو اوبه غرونه باران ته ضرورت نه لري او ستونزې ټول عمارت حل کوي بس بل کاروان ته ضرورت نه لري او حسن یې ټول په سپین نشان کې پروت دی حسن یې ټول په سپین نشان کې پروت دی بس بل نشان ته ضرورت نه لري او نصرت اوس داسې هیواد نشته چې نصرت اوس داسې هیواد نشته چې افغانستان ته ضرورت نه لري او اخري وړوکی غزل دی وایي نصرت اوس داسې هیواد نشته چې افغانستان ته ضرورت نه لري او یو غزل د اخري کې دا به درته وایي چې پاچا د لیوني هاشم په څیر شي همکاران به یې لا کوم کتار کې شمېر شي چې پاچا د لیوني هاشم په څیر شي همکاران به یې لا کوم کتار کې شمېر شي چې ملا د جمهوریت د ډیران مچ شي چې ملا د جمهوریت د ډیران مچ شي د جنت شراب شده ګبینې هیر شي او طالب جان صاحب چې طالب د ماین تلک ډک ورته کېږدي چې طالب د ماین تلک ډک ورته کېږدي اربکای لکه موږک راشي راګیر شي چې طالب د ماین تلک ډک ورته کېږدي اربکای لکه موږک راشي راګیر شي
او دا چې بغض او غیبت یې وظیفه وي دا چې بغض او غیبت یې وظیفه وي د هغه سړي به څنګه دوستان ډېر شي بسم الله صاحب وایي غربت ښه دی خدا زور لري نصرته غربت ښه دی خدا زور لري نصرته چې تربور سره موټر وي او غر تیر شي وایي غربت ښه دی خدا زور لري نصرته چې تربور سره موټر وي او غر تیر شي ډېره مننه نصرت جان الله دې په عمر کې برکات واچوي او رښتیا هم داسې زور لري چې دا غر تیر شي او بس الله دې ټولو ته ورکړي ځینې ملګرو دعاګانې غوښتې دي په دې مبارک محفل کې خصوصا د هغو ملګرو نه چې همدلته دي قربانه دي هغه تکلیفونه لري مرض لري یا نور مشکلات لري ټول په ګډه دعا ورته وکړي چې الله تعالی دې ودا مرضین ته شفا ورکړي او الله تعالی دې ټول مشکلات د ژوند حل کړي د پروګرام په دې برخه کې د ګران ملګري مشفق فریدمل صاحب نوم پیش کوم چې هغه سټیج ته راشي ملګرو ته خپل جوړ کړی شعر واوروي فریدمل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام بیتونه دی وای سه سوله دی څه شي سوله د ژوند د کتاب کل سر لیکنه شي سوله د ژوند د کتاب کل سر لیکنه شي او سوله د هر بحث موضوع شي او شننه شي او سوله د سپین سهار وږمو سره جوړه راشي سوله د سپین سهار وږمو سره جوړه راشي او سوله د زما په ګران هیواد باندې واکمن شي او سوله د جنگ سره په جنگ کې بریمن شي او سوله د اتلا قهرمانه له دښمن شي او څوک چې د وطن د نابودۍ خوبونه ګوري نو څوک چې د وطن د نابودۍ خوبونه ګوري نو څوک چې د وطن د نابودۍ خوبونه ګوري نو دوی د له خوښیو نیکمرغیو بې دیده نشي او ګران افغانستانه دومره ډېر را باندې ګران یې چې ګران افغانستانه دومره ډېر را باندې ګران یې چې ګران افغانستانه دومره ډېر را باندې ګران یې چې ډېر ځله د عشق مشفق ورک له خپله تنه شي یو نیمګړی نظم د وایي په سختیو کې چې څوک ثابت قدم شول په سختیو کې چې څوک ثابت قدم شول هغوی اوس ټول نړۍ کې مقدم شول او چا پسې چې ټول جهان وته په جنگو په چا باندې چې دا ټول جهان هم تنګو څوک چې وړیا د مرګي یا د زندان وو چا نه ورک چې خپل کورګی بچی او ځان وو مګر نن ګوره له هر چا محترم شول هغوی اوس ټول نړۍ کې مقدم شول په وطن باندې د غم سیلۍ خپره وه زرغونه ځمکه د اور په لمبو سره وه د رڼا او نیکمرغۍ خوبونه ورک شول بس وحشت و بمبار او جنازه وه د کابل په زړه درانه بمونه وار شول د کابل تنه زخمي اره اره وه یوسف مخې ګلابونه زنداني شول یا جونګړو کې له مخې بمباري شول ټول جهان زما مرګي ته په اشر وو د وحشت به د هر یو بیل بیل نمبر وو د نړۍ وسلې په مونږه ازموده شوې ډرون بي 250 هر رنګ هلیکوپټر وو جسدونه د تنکیو ماشومانو په اور سوی به ګلاب ګلاب بشر وو وخت بدل شو دا نړۍ په دوو قطبو شوه امریکا او ناټو زمونږ په خوړو شوه د ایمان خاوندان پاتې شول محکم شول او له سره بیرته سم او منظم شول ځکه دې خلکو کې دین غیرت او ننګ و دښمنان به یې لوېدلي له ګړنګ و خلکو ویل چې امریکا قوي طاقت دی په نړۍ باندې یې راج د قیادت دی خو طالب د مدرسې ویل داسې نه ده امریکا د ایمان مخکې په لوېده ده خلکو وخندل ویل یې طالب جانه امریکا ډېره قوي ده ګوره تانه خو طالب چې خپله توره بیا تېره کړه په یهودو یې بیا جوړه زلزله کړه نوی باب د قربانیو بیا شروع شو د غزا میدان بیا سم په ګرمېدو شو د صلیب له بچو ووتې کوکارې ګړنګونو کې یې وکړې وینو دارې فدایي ځوانانو سر په اسلام کېښود او نړۍ ته یې ستر ویاړ د تاریخ پرېښود جګړه ګرمه شوه دښمن سر په وحشت شو شکنجه بمبار شهید ملت شو
نتیجه و د همدغو قربانیو چې غرب مړ د نور له خپلو اسویلیو کاڼو تورو او ټوپک قرباني ورکړه او غذا وکړه ولس په تش لرګیو موږ په خپل حالت رضا له ذوالجلال یو که بدن مغلبل شوی په مرمیو د یتیم د ارمانونو غوټۍ ګل شوې نور به خلاص شي له فریاد او له سلګیو اوس طالب د نړۍ سیال دی نړیوال دی اوس یې هر ځای کې دښمن سر په زوال دی اوس یې ماتې کړې ککرې د یهودو اوس سرټیټی محکومیت بدنام اشغال دی اوس د سولې او د امن ستر قاصد دی اوس یو زیری د هېواد د استقلال دی د اسیا زړه کې اذان د فتحو کاندي لوی عمر شهید منصور او ستر جلال دی دا ولس د نوره سا د خوښۍ واخلي دا ولس خو ډېر تعظیم شو ډېر وبال دی ټول دا ولس خو ډېر تعظیم شو ډېر وبال دی ټول وجود یې شو ټپي قلم قلم شول هغوی اوس ټولې نړۍ کې مقدم شول په سختیو کې چې څوک ثابت قدم شول هغوی اوس ټولې نړۍ کې مقدم شول السلام علیکم رتمل صاحب نه نړۍ مننه یقینا چې هغه څه انځور کړي وو چې نن مونږه په هغې باندې لګیا یو او دغه دپاره کار کوو وای همت صاحب په خلیل چې اور گلزار شو موسی نیل یوړ دښمن ته په خلیل چې اور گلزار شو موسی نیل یوړ دښمن ته دغه راز د محبت و د خصال خبره نه ده یوسف ګوره په کنعان کې زلیخا ګوره په مصر یوسف ګوره په کنعان کې زلیخا ګوره په مصر ځلیده یې هلته حسن د وصال خبره نه ده شاه صاحب نوم پیش کوم شاه صاحب خو اسیم شاه صاحب ته کېدی چې ټول ملګرو شاه صاحبي خو هغو ته بلنه ورکوم چې هغه سټېج ته تشریف راوړي او ملګرو ته خپل شعر واوروي زه ښکلی نوم افغانستان لرمه د غیرت غېږه کې زمریان لرمه امپراتوري دایې وړې کړې په غرو رغو کې اتلان لرمه مقاومت کې زه لیدلی یمه ما سره نه وهي ډغرې د څوک مقاومت کی زلی دلیما ما سره نه وهي ډغرې د څوک زه نړیوالو پېژندلی یمه ما سره نه وهي ډغرې د څوک له سرو غرونو راوتلی یمه ما سره نه وهي ډغرې د څوک ما سره نه وهي ډغرې د څوک خدای فطرتي ماته عزت راکړی ماته یې ننګ او هم همت راکړی د بزدلۍ څخه نفرت لرمه ځکه یې ماته شجاعت راکړی خو نن غیرتي نازولی یمه ما سره نه وهي ډغرې د څوک خو نن غیرتي نازولی یمه ما سره نه وهي ډغرې د څوک له نړیوالو پېژندلی یمه ما سره نه وهي ډغرې د څوک د سرو غرونو راوتلی یمه ما سره نه وهي ډغرې د څوک که انګریزان که چنګیزیان راغلي په اشغال دلته شورویان راغلي ذلیله منډه مې بچیانو ورکړه که په غور امریکایان راغلي ټولو وحشیانو کې ختلی یمه ما سره نه وهي ډغرې د څوک ټولو وحشیانو کې ختلی یمه ما سره نه وهي ډغرې د څوک زه نړیوالو پېژندلی یمه ما سره نه وهي ډغرې د څوک له سرو غرونو راوتلی یمه ما سره نه وهي ډغرې د څوک ما سره نه وهي ډغرې د څوک
لګاونډیانو ته قضا کوما پورور والی ورته وینا کوما ګاونډي توب او هم حدود مراد کړئ دغه وینا ورته بیا بیا کوما په خپل حدود ټینګداري دلی یما ما سره نه وهي ډغرې د څوک په خپل حدود ټینګداري دلی یما ما سره نه وهي ډغرې د څوک زه نړیوالو پېژندلی یما ما سره نه وهي ډغرې د څوک له سرو اورونو راوتلی یما ما سره نه وهي ډغرې د څوک ما سره نه وهي ډغرې د څوک چې د اشغال په نیت مې کور ته راځي زور ازموینه کړي او زور ته راځي چې د اشغال په نیت مې کور ته راځي زور ازموینه کړي او زور ته راځي ایشا حسین لوله بابه وي خواد کوم لیونیان چې د سره اور ته راځي ایشا حسین لوله بابه وي خواد کوم لیونیان چې د سره اور ته راځي سپین می بیرغ سپین او سپېڅلی یمه ما سره نه وهي ډغرې د څوک سپین می بیرغ سپین او سپېڅلی یمه ما سره نه وهي ډغرې د څوک زه نړیوالو پېژندلی یمه ما سره نه وهي ډغرې د څوک له سرو اورونو راوتلی یمه ما سره نه وهي ډغرې د څوک ما سره نه وهي ډغرې د څوک ما سره نه وهي ډغرې د څوک کو د پروګرام روان بهیر کې جناب مولوی صاحب لطف الله خیرخوا صاحب ته بلنه ورکوم نو خیرخوا صاحب خو یو هستي ده هر چاته معلومه ده او یو داسې علم او پوهې او قلم الله ورکړی ده چې ټول ملګري ورته په حالات باندې خبر وي او هغوی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل لیکلی شی سامعینو ته واورئ جناب مولوی لطف الله خیرخوا صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هر څه نه مخکې ټول هغه ملګري چې د لرو ځایونو راغلي زموږ ستاسو قدرمن میلمانه دي ښه راغلاست ورته وایو الله دې تکلیف اجرونه ورکړي او د محترمو مولوي صاحبانو او مشرانو په اجازه یو څو بیته دي دا تړې غرونه کږلیچونه دي بیداده نشي دا تړې غرونه کږلیچونه دي بیداده نشي د ننګ ټاټوبی دی بېتوري بې جهاده نشي مننه رزم او برم دې د فکر جلوګر ښایست شي رزم او برم دې د فکر جلوګر ښایست شي د وطن مورګې د بېڅڼو او بېباده نشي او بیت دی چې د نړۍ زور او ماتې دغه یو تفسیر لري چې د نړۍ زور او ماتې دغه یو تفسیر لري چې د بېننګۍ کیسه دې هیڅ وطن کې یاده نشي یو شعر وبل ووایو خانه شعر دی حق شي د غره په سر کې زباد سړی په مخه واخلي حق شي د غره په سر کې زباد سړی په مخه واخلي او ناره د حي علی الجهاد سړی په مخه واخلي او یوه دنیا یوه عقبه یو تصور د خوځښت یوه دنیا یوه عقبه یو تصور د خوځښت د مجاهد د څڼو باد سړی په مخه واخلي او هر تپا هر چیړی هر ډبره سنگر هر چیړی هر ډبره سنگر د طبیعت د مینې داد سړی په مخه واخلي ورانه مورچا سوي چانټا په وینو سرې ډبرې ورانه مورچا سوي چانټا په وینو سرې ډبرې د شهید شوي جانان یاد سړی په مخه واخلي
ورانه مورچه سوي چانټه په وینو سرې ډبرې د شهید شوي جانان یاد سړی په مخه واخلي استاد د عظمت په لمن ټوله شپه سجدې کفر شي استاد د عظمت په لمن ټوله شپه سجدې کفر شي دغه ژړا دغه فریاد سړی په مخه واخلي او یوه معنا یو تصور او حماسه د خیرخوا یوه معنا یو تصور او حماسه د خیرخوا ستا د غزل خواږه اوراد سړی په مخه واخلي جزاک الله خیر. او د مجاهد د څڼو بار نړۍ په مخه واخلي څومره خوندور کرپاس صاحب نه نړۍ مننه کرپاس صاحب چې څه راټول کړي وو یقینا هم هغه څه وو چې هغه د موږ د دې ټولې مشاعرې نه جوړ وو الله دې په عمر کې برکات واچي د پروګرام په دې برخه کې دې لپاره چې ملګرو هغه موشي لږ ذهني نشاط وشي او ملګري لږ په ځای شي ګران ملګري جمعه ساجد صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه سټیج ته تشریف راوړي او ملګري په ترنم ونازوي جمعه ساجد صاحب کوشش دا وکړئ ملګرو دومره ټیم نه ده پاتې تقریبا موږ هغه په ختمېدو ده په نظم مه ګډوډ کوئ دا کوم کس چې دلته راځي هغه که شاعر ده که هغه نعتخوان ده د هغو هغه ذهني پریشاني راځي کوشش وکړئ چې لږ کښېنئ لږ ارام وکړئ نظم مراعات کړئ تر څو دا مشاعره په ښه انداز باندې پای ته ورسېږي الله مو قدر وکړه لاسی تړلی شي احساس څوک تړلی نشي ژوندی ضمیر د چا سینه کې څوک وژلی نشي ستا ازلي جمال اخر هم څرګندېږي ضرور د حقیقت لار په ایرو څوک پټولی نشي ځان پېژندنه د جهان د ستونزو حل یادېږي په ځان چې ونوي نو جهان څوک پېژندلی نشي باور چې نه وي هېڅ اړیکه غځېدلی نشي باور چې وران شي بیا هغسې رغېدلی نشي که په دروغو هر څوک ګټه کوي ګټه نه ده بې صداقته تر کمال څوک رسېدلی نشي د زړه هنداره چې ګردجنه شي انصر د چا هوښیار سړی وي خو په حق به پوهېدلی نشي حیدري مولوي صاحب دا شعر شاعر محترم مولوي محمد هاشم ذاکر صاحب د محترم انس حقاني صاحب لپاره ډالۍ په سر کږه ډېره خیال وړه پګړۍ ملنګه په سر کږه ډېره خیال وړه پګړۍ ملنګه الله پګړۍ ملنګه لغو دې هسکه شوه شمله د خپلواکۍ ملنګه د خپلواکۍ ملنګه په سر کږه ډېره خیال وړه پګړۍ ملنګه الله پګړۍ ملنګه لغو دې هسکه شوه شمله د خپلواکۍ ملنګه 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 په سر کږه ډېره خیال وړه پګړۍ ملنګه الله پګړۍ ملنګه لغو دې هسکه شوه شمله د خپلواکۍ ملنګه د خپلواکۍ ملنګه
زمون د مینې کوهي تورا تجلی دی راوړې زمون د مینې کوهي تورا تجلی دی راوړې لکه نیوړاوې جادوګرې ترګمۍ ملنګه هی ترګمۍ ملنګه لکه نیوړاوې جادوګرې ترګمۍ ملنګه هی ترګمۍ ملنګه په سر کږه ډېره خیال وړه پګړۍ ملنګه الله پګړۍ ملنګه لغو دې هسکه شوه شمله د خپلواکۍ ملنګه 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 په سر کږه ډېره خیال وړه پګړۍ ملنګه الله پګړۍ ملنګه لغو دې هسکه شوه شمله د خپلواکۍ ملنګه د خپلواکۍ ملنګه د تور زندان دې دا تڼاکو کسات واخیستلو د تور زندان دې دا تڼاکو کسات واخیستلو زنځیر د جبر دې کړو مات کړی کړی ملنګه الله کړی ملنګه زنځیر د جبر دې کړو مات کړی کړی ملنګه الله کړی ملنګه په سر کږه ډېره خیال وړه پګړۍ ملنګه الله پګړۍ ملنګه لغو دې هسکه شوه شمله د خپلواکۍ ملنګه 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 په سر کږه ډېره خیال وړه پګړۍ ملنګه الله پګړۍ ملنګه لغو دې هسکه شوه شمله د خپلواکۍ ملنګه د خپلواکۍ ملنګه لا دا بلاو او غلاوي څنګه ورکې نه دي لا دا بلاو او غلاوي څنګه ورکې نه دي لا دا بلاو او غلاوي څنګه ورکې نه دي لا دا بلاو او غلاوي څنګه ورکې نه دي خاموشه نکړې د غزا سپینه شپېلۍ ملنګه الله شپېلۍ ملنګه خاموشه نکړې د غزا سپینه شپېلۍ ملنګه الله شپېلۍ ملنګه په سر کږه ډېره خیال وړه پګړۍ ملنګه الله پګړۍ ملنګه لغو دې هسکه شوه شمله د خپلواکۍ ملنګه د خپلواکۍ ملنګه لاس دې مات مشه د غرور سلې دې ولړوه لاس دې مات مشه د غرور سلې دې ولړوه تر دم دې زار شم پرې اوږده دې کړه نړۍ ملنګه حلال نړۍ ملنګه تر دم دې زار شم پرې اوږده دې کړه نړۍ ملنګه حلال نړۍ ملنګه په سر کږه ډېره خیال وړه پګړۍ ملنګه
الله پګړې ملنګا لغرو دې هسک شو شملا د خپلواکۍ ملنګا د خپلواکۍ ملنګا اوس په احتیاط اخلاقونه اوس په احتیاط ګامونه اخلاق د منزل په لوري اوس په احتیاط ګامونه اخلاق د منزل په لوري دې پارلمان کې دې وي دې ډېر سلګۍ ملنګا الله سلګۍ ملنګا دې پارلمان کې دې وي دې ډېر سلګۍ ملنګا الله سلګۍ ملنګا پسر کګا ډېر خیال پګړۍ ملنګا الله پګړۍ ملنګا لغرو دې هسک شو شملا د خپلواکۍ ملنګا د خپلواکۍ ملنګا د نړۍ خورو خامرانو داړې ماتې شولې د نړۍ خورو خامرانو داړې ماتې شولې وګوره پام دې وي لکه د ژوند ملنګا هله ژوند ملنګا وګوره پام دې وي لکه د ژوند ملنګا هله ژوند ملنګا په سر کږه ډېره خیال پګړۍ ملنګا هله پګړۍ ملنګا لغرو دې هسک شو شملا د خپلواکۍ ملنګا د خپلواکۍ ملنګا د وخت سترو توپانونو ملا دې ماته کړله د وخت سترو توپانونو ملا دې ماته کړله نور دې ساحل ته راسولې د بیړۍ ملنګا هله بیړۍ ملنګا نور دې ساحل ته راسولې د بیړۍ ملنګا هله بیړۍ ملنګا په سر کږه ډېره خیال وړه پګړۍ ملنګا هله پګړۍ ملنګا لغرو دې هسک شو شملا د خپلواکۍ ملنګا د خپلواکۍ ملنګا په خیر راغلی د ذاکر یتیم یتیم کلي ته په خیر راغلی د ذاکر یتیم یتیم کلي ته په خیر راغلی د ذاکر یتیم یتیم کلي ته چې در په باړه کې د اوښکو غاړه گئی ملنګا غاړه گئی ملنګا چې در په باړه کې د اوښکو غاړه گئی ملنګا غاړه گئی ملنګا په سر کږه ډېر خیال وړه پګړۍ ملنګا هله پګړۍ ملنګا لغرو دې هسک شو شملا د خپلواکۍ ملنګا د خپلواکۍ ملنګا لغرو دې هسک شو شملا د خپلواکۍ ملنګا 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 د پروګرام د اخري وقفې شیبې را رسېدلې دي. په دې شیبو کې زه ګران ملګري انس حیدري صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه سټیج ته تشریف راوړي او ملګرو ته خپل شعر او ترنم واوري.
په سر د ځمکې بیخي نه ښکارېده وخاورې شوي مسلمانه خوښې غم را روانو تر مومنو زړونو ترې په ژړا به وروانه خوښې په سر د ځمکې بیخي نه ښکارېده وخاورې شوي مسلمانه خوښې غم را روانو تر مومنو زړونو ترې په ژړا به وروانه خوښې د مدینې خاوره مینه خاوره هر ډبره یې جلا زلیخا د عشق په اور کې لکه شمع سوځي د بلال مینا ورښتیا زلیخا د عشق په اور کې لکه شمع سوځي د بلال مینا ورښتیا زلیخا په سر د ځمکې بیخي نه ښکارېده وخاورې شوي مسلمانه خوښې غم را روانو تر مومنو زړونو ترې په ژړا به وروانه خوښې غار حرا له ډېرې مینې څخه نیسي نبي په خپله ګرمه غېږ کې لکه ماشوم چې وي په مینه لاهو د خپلې مور جنتي نرمه غېږ کې لکه ماشوم چې وي په مینه لاهو د خپلې مور جنتي نرمه غېږ کې د ابوبکر د زړه سار محمد ورڅخه درومي نور دنیا پرېږدي د ابوبکر د زړه سار محمد ورڅخه درومي نور دنیا پرېږدي محشر تکرار دی د هغې ورځې چې کله نړۍ ګران مصطفی پرېږدي محشر تکرار دی د هغې ورځې چې کله نړۍ ګران مصطفی پرېږدي په خپله زکه یې تاو په هر چا لاسونه بیا به عمر په ژوندون نه کړي راتاو پر محمد رسول الله لاسونه بیا به عمر په ژوندون نه کړي راتاو پر محمد رسول الله لاسونه په سر د ځمکې بیخي نه ښکارېده وخاورې شوي مسلمانه خوښې غم را روانو تر مومنو زړونو ترې په ژړا به وروانه خوښې چې د نبي جنازه وړي پر اوږو څنګه یې نه چوي زاره ریحانه چې د زړګي جنازه وړي پر
سنگینا چوي زارا ریحانا چې د زړګي جنازه وړي پر اوږو په سر د زمکې بیخي نه ښکارېده و خاورې شوې مسلمانه خوښې غم را روانو تر مومنو زړونو ترې په ژړا به روانه خوښې. جزاک الله نسجانه، الله تعالی دې عمر کې برکات واچوه. درویش صاحب او بسمل صاحب دواړو ته ډالۍ ده. وایي شیخه ته هسې غوسه کېږي په مجنون د مینې، شیخه ته هسې غوسه کېږي په مجنون د مینې، د ازل برخو کې تقسیم په استوا کله ده؟ داسې خو نښه که یو تن چې محبت نه کوي، داسې خو نښه که یو تن چې محبت نه کوي، تا ته دا پټ په خلوت ناستی بیا روا کله ده؟ او شیخه چې نه پرېږدې مین نو خپل رقیب یې ګڼې، شیخه چې نه پرېږدې مین نو خپل رقیب یې ګڼې، که داسې نه وي نو د چا غرض په چا کله ده؟ د پروګرام په دې برخه کې انشاءالله پروګرام هم رانږدې ده شیبې او څو ملګري محدود پاتې یو، بیا به د لمانځه پروګرام کوو. همدرد صاحب ته بلنه ورکوم. دا فقیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان دا فقیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان وظیفی جنگ جہاد موٹر بمی استشہاد موٹر بمی استشہاد وظیفی جنگ جہاد موٹر بمی استشہاد موٹر بمی استشہاد شوخ ضمیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان دا فقیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان مریدان ټول غازیان سرشندلی فدایان سرشندلی فدایان دا شبگیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان دا فقیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان پویل ذاتی خبالا پسینا کی اولیاء پسینا کی اولیاء باتا سیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان باتا سیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان شمشی مراقبہ سپین صادر توکڑی ہر خوا سپین صادر توکڑی ہر خوا مفکر افغانستان پیر دی پیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان دا فقیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان خوشغوری لباد بران د نړۍ مسلمان
افغانستان پیر دی پیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان دا فقیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان خپل ښایست سوی په اور د نعمت لیوانې کور د نعمت لیوانې کور شو نظیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان دا فقیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان پیر دی پیر افغانستان. د پروګرام په دې برخه کې د ملګرو په اصرار ټکور صاحب ته بیا بلنه ورکوم چې هغه سټیج ته تشریف راوړي، ملګرو ته یو شعر واوروي. ټکور صاحب شته او داسې ته تللی شته؟ هغه بیا خو دا ته چې راغلی وي بیا خو موږ ووایو چې ماتې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو وخت ما خیر ده د شعر د ویلو لپاره وخت مان کم نه ده پاته. ملګرو ښه شعرونه وویل، کور یې ودان. نو زه به یو څو بیته در سره شریک کړم. وایي عجیبه غوندې جانان وې خو اوس نه یې، عجیبه غوندې جانان وې خو اوس نه یې، ته په ما باندې ډېر ګران وې خو اوس نه یې. ستا به یاد وي ما د شمارل قدمونه، ستا به یاد وي ما د شمارل قدمونه، ته مې زړه ته را روان وې خو اوس نه یې. او یو دوه بیت نور دی وایي موږ د مرګ په داړو کې اوسېږو کیسه ورانه ده، موږ د مرګ په داړو کې اوسېږو کیسه ورانه ده. چا ویل چې دلته د ژوندون بیړۍ روانه ده، سولې که راځې خو درته مړه شو خدای دې غرقه که، سولې که راځې خو درته مړه شو خدای دې ووهه، تا پسې مو چیغه رسېدلې تر اسمانه ده. نو دغومره به کافي کنه. وای دا څو نور بیتونه وای چې گزارونه د سندان کوي، په څه کوي دومره ظلمونه چې جهان کوي، په څه کوي. او ملګریا مونږ خو اراده کړې خپل کلي ته ځو، که ته ژوند هلته تاوان کوي، په څه کوي. او په ناپامۍ کې په مړو سترګو راوکتلو، یار چې خبره د احسان کوي، په څه کوي. او دوی دغه وړ افغانستان نیلام ته نه کړ وړاندې، دوی دغه وړ افغانستان نیلام ته نه کړ وړاندې، دعوه د لوی افغانستان کوي، په څه کوي. او موږ ورته ویل چې افغانان پردي هېڅ روغ نه پرېږدي، موږ ورته ویل چې افغانان پردي هېڅ روغ نه پرېږدي. غربي نړۍ چې اوس ارمان کوي، په څه کوي. مننه. ټکور صاحب نه نړۍ مننه، الله تعالی دې قدر وکړي. ان شاء الله نور به موږ اختتامي دعا هم کوو. او د هغه نه مخکې د دې دپاره چې زه هلته په دغه کې مې څه ګډې وډې ویلې نه وي، یو یو عاجزي به وکړم. وایي ضمیر مې په لاسو کې د عرفان لمنې نیسي، ادراک ستا معرفت ته د فیضان لمنې نیسي. ژوندی پایېږي روح مې ستا د نوم په یادولو، ژوندی پایېږي روح مې ستا د نوم په یادولو. رنځور حس مې علاج ته د درمان لمنې نیسي. بقا مې د وجود خاوند ستا د کرم راز دی، بقا مې د وجود خاوند ستا د کرم راز دی. نجات ته د امید مې د احسان لمنې نیسي. تسل مې ډیر له خوفه د رجا په تورو وشي،
تسل مې ډېر له خوفه درجه په تور وسي مدام د مودو تږي د باران لمنې نسي چې څوک د چا له ویرې پناه یوسي کوم دربار ته چې څوک د چا له ویرې پناه یوسي کوم دربار ته په ډېر منت زاریو د دربان لمنې نسي اړتیا نشته خبر ته چې خپل حال درته بیان کړم اړتیا نشته خبر ته چې خپل حال درته بیان کړم همدې په چوپه خلو د نگهبان لمنې نیسي د شیبو د پروګرام په آخري شیبو کې د اختتامي دعا دپاره د جناب ګران ملګري او د نننۍ غونډې و مشاعرې او د بابرکته مجلس اختتامي دعا وکړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد المجاهدين سيد الأنصار والمهاجرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا أولادا إلا أصلحته ولا مجاهدا إلا نصرته وحفظته ولا محبوسا إلا أخلصته وأخرجته ولا مجروحا إلا صححته ولا عدوا إلا أهلكته وخزيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيما هي لك رضا إلا قضيته يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. او بل خبره مهمه ده چې په دې سره د موږ د ولس د ویاړونو د اقدارو د ارزښتونو د حماسو هغه حفاظت کیږي په دغه مشاعرو کې دغه ترنم په ذریعہ باندې دغه لیکنو په ذریعہ باندې نو دا طبعا او له شک پرته چې اثر لکه لمر غوندې ښکاره ده. ضروری ده چې هغه صلح ده، اصلاح ده، امن ده، آبادي ده، تعمیر ده، تعلیم ده، پوهه ده، د دې طرف ته توجه ورکوي. هغه ملګری چې دا توان لري، دا استعداد لري چې هغه یو څوک راوبلي، یو چاته دعوت ورکړي، هغه که د قلم په ژبه وي، که د شعر په ژبه وي، که د بیان په ژبه وي، د هغو ټول نه مې دا غوښتنه ده چې نن موږ دې ته محتاج یو چې افغانستان جوړ کړو، د افغانانو کور جوړ کړو، افغانان یو کړو او افغانانو ته هغه احساس بیا ورکړو چې افغانیت ته هغه احساس بیا ورکړو چې هغو سره هغه تعلیمي مینه پیدا کړو، هغو سره تعمیري مینه پیدا کړو، هغو سره د یووالي او د محبت مینه پیدا کړو. د ستړو لارو لاروی کلي ته بیا راځمه، د ګران هیواد اصلي بچی کلي ته بیا راځمه، له تورو غرونو ګړنګونو کډه بیرته راوړم، له تور زندان او زنځیرونو کډه بیرته راوړم، شکر دی شکر دی ژوندی کلي ته بیا راځمه. محترمه د داسې جلسو تأثر هیوادوالو ته یو پیغام ده. رانخوانان او شاعران د ولس او د ملت ژبه ده، د دوی له لارې څخه ولس ته پیغام ورکول کیږي او همیشه دوی کوشش کړی دی چې په خپلو ترانو سره مجاهدین جهاد ته راوپاروي او خدمت ته راوپاروي. واقعا ترانخوانان او شاعران د دې زموږ د ټولنې تر ټولو د قدر وړ او د احترام وړ خلک دي او موږ قدرداني ورته کوو او د دوی له دې خدمت څخه مننه کوو. الله تعالی دې ته ډېر توفیق ورکړي. په لنډو کې باید ووایو چې مشاعره ډېره دلچسپه وه، ډېره جالبه وه او په ډېره ښه فضا کې ترسره شوه.